د ټیک ټاک او یوټیوب د ویډیو جوړولو لپاره مې څو ورځې مخکې یو شی راوغوښتم، نو فکر کوم هغه اوس راغلی ده. ګورو ورځو هلته چې څه شی ده، پوسټ ګورو راغلی که نه راغلی، ما ته خو ایمیل راغلی اوس یې راغلی ده. اوس ولاړ شو هلته وګورو چې آیا شته که نه شته. دا نو ځینې لږ اوږدې دي، پر دې خاطر باندې باید ښکته ولاړ ځکه زه څلورم منزل کې یم. راغلو او دې بکسونو کې مې یو بکس زما دی، چې کوم یو دی دا به زه درته وایم، خو یې خلاص کړم. ښه دا مې خلاص کړه او دا راغلی ده. دا به خلاص کړو چې څه شی پکې دی، دی نه خلاصو، صحیح ده. بیا به لاړ شو بېرته به خلاص کړو. ها بیرته حرکت کوو. دا د بکسه راغلی، ما پرې واخیستله، تاسې کتلی شئ. او اوس بیا نو را خلاصه کړو. ما هلته یو دفعه راکش هم کړله، خو په هر حال دا به زه را خلاصه کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. واو ها دا نو مایک ده، وایرلس مایک ده، تاسې کولی شئ وګورئ. دا نو تاسو سره کومک دا کوي چې تاسو د غږ کوالټي صحیح کړي که نه. ښه کولی یې نه شي چې موږ ووایو چې والا بیخي دې ښه کړي، خو د غږ کیفیت په دې خاطر چې کومه چې ستا غږ یې هغسې وباسي. نور تاسو کولی شئ اډپټیشن کې په دې شیانو کې بیا غږونه جوړ کړئ. ښه اوس د ده منځ به را خلاص کړو. ښه دا یې نو یوه قطۍ ده، فکر کوم دې کې حتما بل شی به هم وي، ځکه لاینونه یې چېرته دي. ها لاینونه خو دې کې نشته، دې کې دي، ګورم چې لاینونه یې دي. بلکل غلط کړی به مې نه وي، او انشاءالله چې دې کې به لاینونه وي. او بلکل ښه اول خو دوه هغه دي، دا د مایک لپاره دي، د مایک مخې ته سیا اچوي سړی، فوم ورته وایي، او دوه لاینونه دي په ده باندې. دوه مایکونه ما راوغوښتي چې دواړه ورباندې چارجېږي، هغه بیا دواړه په ده باندې چارجېږي. ما دا راوغوښتی ده. ښه دا زه خلاص کړم، بښئ دا ده. واو تاسو ولیده ښایسته مایکونه دي، خوښ مو شوه، تاسو هم کولی شئ راویې غواړئ. ښه دا ما د آیفون لپاره راغوښتي دي، تاسو ګورئ. تاسو کولی شئ د انډراید لپاره هم راوغواړئ، مشکل نشته. هلته چې کله تاسو راغواړئ نو کولی شئ چې هلته یې خوښ کړئ چې زه د آیفون لپاره نه غواړم، د انډراید لپاره یې غواړم. بیا داسې هغه چې دا د هغه لپاره درکړئ چې تاسې چارجر ځای کې ورکړئ که نه، لکه څنګه چې انډراید وي هغسې کولی شئ. ښه دوه مایکونه دي، دا اوس خو چارج نه دي، دواړه به چارجوئ او بیا به نو مزې کوئ، ښایسته غږونه. دې باندې کولی شئ تاسو لایف پروګرامونه هم وکړئ، دې باندې تاسو کولی شئ چې بیرون انټرویوګانې هم وکړئ خلکو سره. دوه مایکونه بیا په همدې خاطر دي چې یو دا یو یې ستا، یو چې چا سره مرکه کوئ، مرکه کېدونکي سره، نو دواړه دانې نو تاسو سره ښه کولی شئ دواړه کنټرول کړئ. خو مهم همدا ده چې دا چارج کړئ. بیا دلته دې باندې دلته د ده بټن شته ده چې کله غواړئ ته یو مایک باندې غږ بند کړئ، دا بټنه چې پاس ووهئ غږ یې بندېږي، چې لاندې آن وي غږ اخلي، یعنې مشکل نه. کولی شئ کوم ځینې ځایو کې ته غږ ورباندې بند کړئ، هغه نشته. خو بیا خیر کله چې پروګرام جوړوئ هغه کې هم کېږي، خو کولی شئ مایک نه هم غږ بند کړئ. دا وړوکي بټن تاسو وینئ دې نه بندېږي. ښه بس چې کله مو پروګرام ورباندې کوم جوړ کړه، د دې وروسته نو پروګرامونه شروع کوو په خیر سره. ښایسته پروګرامونه به ولرو یوټیوب کې، ټیک ټاک کې، تاسو به یې ننداره کوئ. ډېره مننه.